پښتو مووی ایکسپلینیشن presenting Mad Max Fury Road. د فلم په شروع کېدو کې وښایي چې صحرا کې یو سړی ولاړ وي او د ده نوم وي میکس. دا میکس چې وي دا چېرته مخکې زمانه کې پولیس والا وي او اوس ټایم کې دنیا کې نه پولیس والا وي او نه چېرته آرمي والا او نه سیاست والا وي، ځکه چې دنیا کې یو نیوکلیر وار جنګ شوی وي او د دې جنګ سره دنیا ټوله تباه شوې او د دې نیوکلیر جنګ د وجې چې کومه هوا وي هغه ټوله زهریله وي او اوس دنیا کې لږ سوله خلک ژوندي وي. او بیا ښایي چې میکس ته د خپل خاندان خیالات راځي، خو په دې نیوکلیر جنګ کې د میکس ټول خاندان خو مړه شوی وي. او بیا میکس خپل ګاډي کې کیني او د دې ځای نه روان شي، خو میکس چې څنګه روان شي دې کې یو قافله راشي او د میکس ګاډی شانه ووخي او الټه یې کړي او بیا د قافلې والا د میکس پښې او لاسونه وتړي او ځان سره یې روان کړي. دا قافلې والا د میکس په ملا باندې یو ټیټو یعنی یو شکل جوړ کړي او دا کوم ټیټو چې وي دې کې ولیکي او نیګیټیو، دا د میکس د وینې ګروپ دی. اصل کې دا قافلې والا د میکس نه خپل غلام جوړوي، خو چې څنګه پې د غلامۍ والا نښه وښي چې دې کې میکس ته د قافلې والا نه وتښتي، خو بیا هم دا قافلې والا دا میکس یو پیره بیا ګیر کړي. دا څومره قافلې والا هم وي دا ټول د ایمورټل جو دپاره کار کوي او دا ایمورټل جو د ټولو نه طاقتور سړی وي په دې قافله کې او د ایمورټل جو خپل مخ ته یو عجیبه شان شکل اچولی وي خو د دې شکل نه یو دوه پیپه بهر ته وتي وي او کم دا دوه پیپه چې وي اصل کې دې باندې ایمورټل جو ساه اخلي او د غر کې یو سوري وي چې دا د ایمورټل جو کور وي او د دې غر نه لاندې ډېر زیات خلک اوسېږي خو ټول ډېر زیات کمزوري وي. او بیا ښایي کوم چې دا لاندې خلک دي دوی ته ایمورټل جو وایي چې زه ستاسو مالک یم او چې زه څه ویمه هغه به منئ. او بیا دا ایمورټل جو اوبه راپرېږدي، کله چې دا خلک اوبه څښي نو ډېر زیات خوشحاله شي، ځکه چې دې ټایم کې د اوبو ډېر زیات کمی وي، د اوبو او د خوراک د وجې نه دا ټول ډېر زیات کمزوري شوي هم وي او ډېر پکې روزانه مري. او بیا یو جینۍ وښایي چې د دې نوم وي پیروسا او د پیروسا هم د ایمورټل جو دپاره کار کوي او بیا د پیروسا ایمورټل جو د خپلو کسانو سره د تیلو دپاره د تیلو پمپ ته لیږلی وي او کله چې لږ مزل پاتې شي د تیلو پمپ ته نو د پیروسا خپل ګاډی پورب طرف ته تو کړي. بیا دې کې یو کس وي هغه د پیروسا ته وایي چې موږ ته پکار و چې سیده تللی وو، خو د پیروسا ورته وایي چې نه پورب طرف ته ځو او د پیروسا د ټولو نه سینر وي نو د دې اډر نه انکار هم څوک نشي کولی او بیا دا کس ټولو ګالو ته اشاره وکړي او د پورب طرف ته روان شي او ښایي چې دا ټول منظر ایمورټل جو په خپل دوربین کې ګوري او ایمورټل جو بیا یو ورکوټې شان چمبر ته منډه کړي او په دې چمبر کې ایمورټل جو یو 15 جنکۍ قیدي کړې وي او دا یې د دې دپاره قیدي کړې وي چې دا جنکۍ به زما 15 بچي پیدا کړي او زما نسل به نور هم زیات شي. خو چې کله ایمورټل جو سیکي چې دلته کې خو هغه جنکۍ نشته نو ایمورټل جو پوه شي چې دا جنکۍ به پیروسا ځان سره بوتلی وي او بیا ایمورټل جو خپل آرمي ته اډر ورکړي چې پیروسا ګیره کړي او کله چې دا خبر د ایمورټل آرمي ووري نو ډېر زیات خوشحاله شي، ځکه چې دا ټول د ایمورټل جو دپاره ځان هم مړ کوي او د ایمورټل جو د آرمي نوم وي وار بوایز او دې ټولو ته د نیوکلیر جنګ د وجې یو بیماري لګېدلې وي، دوی ټولو ته د وینې ضرورت وي ځکه خو دوی دا میکس ځان سره قیدي کړی وي او دا میکس د دوی دپاره یو یونیورسل ډونر وي او یو وار بوایز وي چې ډېر زیات کمزوری وي خو بیا هم هر حالت کې پیروسا ګیروي او بیا ښایي چې دا وار بوایز خپل ګاډي مخې ته میکس تړلی وي او د دې میکس د باډۍ نه یو پیپ تللی وي او دا پیپ د دې وار بوایز باډۍ ته تللی وي او په دې پیپ کې د میکس نه وینه د وار بوایز ته روانه وي، دې نه د وار بوایز ته انرژي ملاویږي او دا وار بوایز ځان په دې جنګ کې شامل کړي او د ایمورټل جو دپاره ځان شهید کړي. د ایمورټل جو آرمي او د قافلې والا یو بل سره په جنگ شي او د ایمورټل جو آرمي والا د قافلې والا ټول ختم کی او چې څنګه د ایمورټل آرمي پیروسا ګیری چې دې کې یو غټ توپان راشي او پیروسا توپان کې د خپل ګاډی وردن نږي او هغه وار سولجر کوم د ګاډي مخې ته چې میکس تړلی شوی وي هغه هم په دې توپان کې خپل ګاډی وردن نږي او چې څنګه دا سولجر د پیروسا ګاډي ته خپل ګاډی ورنږدې کړي نو دا په دې خپل ګاډي کې تیل واړوي، ځکه چې دا خپل ګاډی بلاست کوي نو دې سره به د پیروسا ګاډی هم بلاست شي او کله چې دا بلاست
بلاست کوي چې دې کې میکس ته د وار سولجر لاس ونیسي او لږ ټایم پس ته د وار سولجر ګاډی د پیروسا ګاډي سره ټکراو شي او ته د سولجر ګاډی الټه شي او بیا په سبا باندې ښایي چې توپان ختم شوی وي او میکس ژوندی وي خو سولجر بوای مړ شوی وي او دا میکس د سولجر بوای سره په یو زنځیر تړلی شوی وي نو میکس دا سولجر بوای په اوږه کې او د پیروسا ګاډي طرف ته یې یوسي د دې پیروسا ګاډي سره هغه 15 جنکۍ هم وي او میکس په ماشین باندې بوټ ووهي او دوی ته یې ونیسي او ورته وایي چې زما دا زنځیر کولو کې او بیا یو جینۍ دا میکس زنځیر کټ کوي چې دې کې میکس باندې پیروسا حمله وکړي او د دې دواړو ترمنځ ډېر زیات جنګ وشي او بیا ښایي چې هغه سولجر بای هم راپاسي اصل کې هغه صرف بېهوشه شوی وي او دا وار بای هر قیمت باندې پیروسا ګیرول غواړي ځکه چې ایموټل جو به ورله بیا یو غټ انعام ورکړي او دا وار بویز په پیروسا باندې حمله وکړي او اوس دا میکس او وار بوی پیروسا ګیره کړي او دا وار بویز ډېر زیات خوشحاله شي او بیا ورته میکس وایي چې زما لاسونه کولو کا او چې څنګه دا وار بویز ته د میکس لاسونه کولو کړي نو دا میکس د وار بویز له هیټه کې یو سوک ورکړي نو دا وار بویز په ځمکه لاندې راپریوځي او بیا میکس د پیروسا ګاډي کې کینی او د دې ځای نه روان شي پیروسا او چې کومې 15 جنکۍ وي پیروسا ورته وایي که چېرته ځان هم ژوندی خوښ وي نو ما پسې راځئ ځکه چې دلته کې به اوس د ایموټل جو آرمي راورسي او لږ ټایم پس د میکس ګاډی ودرېږي او پیروسا د میکس ګاډي ته په منډه باندې ورشي د پیروسا میکس ته وایي چې دې ګاډي کې ما یو سینسر لګولی دی چې دا زما نه بغیر لږ ټایم پس خپله ودرېږي نو بیا د میکس د مجبورۍ نه پیروسا او د 15 جنکۍ ګاډي کې کینی او روان شي او بیا د میکس او پیروسا یو بلې قافلې علاقې ته انټر شي خو دا پیروسا میکس ته وایي چې دوی سره ما یو ډیل کړی دی چې دوی به منګه مخکې پرېږدي خو ما ته پته نه لګي چې پرې به مې دي او که نه او بیا پیروسا میکس او د 15 جنکو ته وایي چې تاسو د ګاډي کې پټ شئ او پیروسا ته د ګینګ علاقې ته انټر شي او بیا د دې ګینګ چې کوم مشر وي هغه پیروسا ته وایي چې تا خو ویل چې ما پسې وروسته یو څو خلک تا پسې وروسته 3 جنګ پارټۍ لګېدلې دي او پیروسا ورسره دا ډیل کړی وي چې ته به ما په دې لاره پرېږدي او زه به تاله تیل درکم او کله چې پیروسا د تیلو ټینکر د خپل ګاډي نه اخوا کوي چې دې کې د ایموټل جو آرمي راورسي او میکس ګاډی سټارټ کړي او روان یې کړي پیروسا پسې چل باندې ګاډي ته دننه شي او د دې ګینګ والا په لاره کې یو غټ بلاست وکړي چې دې سره لاره بنده شي او د ایموټل جو او آرمي یې بار ودرېږي ځکه چې لاره ټوله بنده شوې وي او دا د کم ګینګ علاقه چې وي هغه ټول په بایک چلولو کې ډېر زیات ماهره وي نو دا ټول په بایک باندې میکس او پیروسا پسې ور روان شي او بیا میکس او پیروسا دا ټول ګینګ والا مړه کړي خو چې څنګه دوی ته دې ځای نه وځي چې دې کې د ایموټل جو او آرمي ته دوی ګاډي ته راورسي خو چې کله د ایموټل جو څنګه پیروسا ولي چې دې کې د 15 جنکو نه یو جینۍ د ګاډي نه بهر راوځي او دا جینۍ وي پریګننټ او دا بچی وي د ایموټل جو نو ایموټل جو خپل بچی ته نقصان نه رسي نو ایموټل جو فایر اونه کی او بیا د ایموټل جو د خپل ګاډي نه یو فایر وکي او دې فایر کې یو زنځیر وي او دا زنځیر د پیروسا د ګاډي په سټیرینګ کې وین خلي او د دې د فایر د وجې د پیروسا ګاډي او ټاپ کنټرول شي او بیا د پرېګننټ جینۍ د ګاډي نه بهر راوځي او د زنځیر کټ کی او چې کله دوی د زنځیر کټ کوي نو بیا هم ته دوی ګاډی او ټاپ کنټرول وي او دوی سی کې چې یو کاڼی وي چې د لارې په میانځ کې پروت وي او ته دوی دا ګاډی ته د کاڼي نه بد شي او اوس هم هغه جینۍ بهر وي کومې چې دا زنځیر کټ کړی وي او دا جینۍ چې کله ګاډي ته رادننه کېږي چې دې کې ته د جینۍ خپه وښویږي او د ګاډي نه لاندې ځمکې ته پرېوځي او ته د پیروسا ګاډي نه شاته ایموټل جو ګاډی را روان وي او چې کله دا جینۍ د ایموټل جو ګاډي مخې ته راپرېوځي نو ایموټل جو د جینۍ بچکولو دپاره خپل ګاډی لیفټ طرف ته تو کړي او چې کله ایموټل جو خپل ګاډی لیفټ طرف ته تو کړي نو ایموټل جو ګاډی الټه شي او بیا د ایموټل د خپل ګاډي نه راوځي او غیږ کې ورسره دا جینۍ وي کومې خېټه کې چې د ایموټل جو بچی وي او دا جینۍ د زندګۍ اخرانو ساګانو کې وي
او اوس ټایم کې موټر جو ډیر زیات په غوسه وي او دا مکس او د پیروسا پسې بیا ور روان شي او دا مکس او پیروسا همداسې په لاره روان وي او دوی سره ګاډي کې هغه سولجر بوای هم کوم چې د موټر د پاره خپل ځان شخیب کو او دا سولجر بوای ډیر زیات پریشان وي او ځان ته وای چې هغه یوه موقع وه هغه م رانه لاړه او د مکس او پیروسا ته وای که چېرته تاسو ما ګیر کړي وی نو موټر جو به زما نه ډیر زیات خوشحاله شوی و او زه به د خپلو ملګرو سره ته د دنیا نه په خوشحالۍ تللی ومه او د څلورو جینکو کې یو جینۍ وي او دا جینۍ د سولجر بوای ته د لاسه ورکي او د مینې نه ورله په شونډو باندې لاس راکاږي او دې سره دا سولجر بوای خاموش شي او بیا ښه چې دا مکس او پیروسا باندې شپه شي خو بیا هم بي په دې خپل سفر باندې روان وي او اوس هم د موټر جو ټول آرمي ته دوی ګاډي پسې وروسته را روانه وي او بیا دا مکس په لاره کې په ځمکه کې لږ سبله بمونه ښخ کړي او په خپل سفر باندې بیا روان شي او چې څنګه د موټر جو ټول آرمي په دې بمونو باندې ورشي نو هر طرف ته دا بمونه په بلاست کېدو شي او دې سره د موټر جو ډیره آرمي ختمه شي او چې کومه آرمي پاتې شي نو هغه هم په دغه ځای باندې ودرېږي خو بیا هم یو ګاډی ته د بمونو نه بچ شي او مکس او پیروسا ګاډي پسې داسې ور روان وي او اوس ته د مکس او پیروسا دا ګاډی په یو دلدل کې وینخلي او دوی په ډېر زیات کوشش وکړي خو دا ګاډی ته د دلدل نه ونځي او دې سره چې کوم سولجر بوای وي کوم چې مخکې د مکس او پیروسا دواړه مړه کول هغه اوس ته دوی مدد کوي او ورته وایي چې مخامخ یو بوټی دی هغې ته دا پړی واچوي او دا ګاډی ورپسې وتړی نو بیا به دا ګاډی وځي ته د دلدل نه او بیا مکس همداسې وکړي او اوس هغه ګاډی هم راورسي کوم چې دوی پسې وروسته را روان و او دوی باندې لګاتار فایرنګ شروع کی او بیا ته دوی ګاډي ته د دلدل نه وځي او دا ټول ته د ګاډي والا نه بچ شي او بیا لږ مزن نه پس دا مکس ګاډی اتري او د ګاډي نه راکوز شي او د مکس سره یو تیرو ټپکه هم وي او ته د ګاډي طرف ته روان شي کوم ګاډی چې د موټر جو د آرمي وي هغه دوی پسې چې وروسته را روان وي او بیا لږ ټایم پس یو غټ بلاست وشي او پیروسا ته داسې ښکاري چې مکس په دې بلاست کې مړ شو خو لږ ټایم پس ګوري چې مکس د پیروسا طرف ته را روان وي او ورسره هر قسمه وسله هم وي اصل کې مکس د موټر جو هغه ګاډی بلاست کړی وي او ټوله وسله هم یې تیرې راغستې وي او یو پیره بیا دوی په سفر روان شي او دوی چې ټوله شپه سفر وکړي او چې سحر شي نو دوی د خپل ګاډي په دې صحرا کې ودرې او بیا پیروسا په خپل دوربین کې په دې صحرا کې یو ټاور سیکي او دا پیروسا ټولو ته وایي چې ماشومتوب کې به چې زه کوم ځای کې اوسېدم هلته کې هم همداسې ټاور و او بیا دا ټول د ټاور خواله ورشي او بیا پیروسا د ټاور خوا کې په زوره باندې د خپلې قبیلې نوم واخلي او واسه د خپل خاندان نوم واخلي او اخر کې وایي چې زما نوم د پیروسا او لږ ټایم پس په بیک باندې لږ خلک ته دوی خواله راشي او دا کوم خلک چې راشي دا ټول فیمیل وي مطلب ټول ښځې وي او په دې کې د پیروسا مور هم وي او پیروسا خپل مور سره هم ملو شي او بیا پیروسا وایي چې ما سره چې دا کومې څلور جنکۍ دي دوی سره ما وعده کړې ده چې زه به تاسو ګرین پلیس ته رسوم په دې کې یو بوډۍ ښځه وي او هغه د پیروسا ته وایي ته چې د کوم طرف نه راغلی نو دغه طرف ته ګرین پلیس خو اوس هغه ګرین پلیس هم ختم شوی دی مطلب هغه ګرین پلیس هم اوس د زندګۍ تیرولو لایق نه دی دا چې کله پیروسا واوري نو پیروسا ډیره زیاته خفه شي بیا دا ټول یو پلان کوي چې مخامخ د اوت سوي سمندر نه هغه به لاړ شو او هلته کې به ځان له خپل کورونه جوړ کو او خپله زندګي به تیرو او بیا ښایي چې دا مکس دوی سره نه ځي هغه خپله لاره په خپله خوښوي نو چې څنګه دا ټول ته دې ځای نه لاړ شي نو مکس ته په خیال کې یو وړه ماشومه راشي او مکس ته وایي چې تا خو وعده کړې وه چې تا به زه بچ کومه خو تا خو زه بچ نه کړم دا وړه ماشومه چې وي دا چېرته مخکې د مکس د سترګو وړاندې مړه شوې وي او کله چې دا مکس سیکي نو مکس خپل بیک باندې واپس د پیروسا طرف ته راشي او پیروسا ته وایي تاسو چې کوم طرف ته ځئ دغه طرف ته صرف او صرف مالګیچنه ځمکه ده د هغې نه علاوه نور څه نشته دی د زندګۍ تېرولو لایقه نه ده موږ ته پکار دی چې واپس د موټر جو طرف ته لاړ شو ځکه چې هلته کې اوبه هم شته
او د زندګۍ تیرولو دپاره دغه ځمکه خو ټیک ده. که چېرته یو پیر دا هر څه موږ په خپله قبضه کې کړل نو هر څه به ټیک شي او بیا دا ټول د میکس خبره ومني او د ایمورټل جو طرف ته روان شي او بیا په لاره کې د پیروسا ګاډی ایمورټل جو سیږي او ایمورټل جو ته پته ولګي چې دوی د قلا طرف ته روان دي ځکه چې هلته کې آرمي نشته دی نو دوی د دې دپاره روان دي چې قلا باندې به قبضه وکړو او یو پیره بیا د ایمورټل جو او آبي پیروسا ګاډي پسې ور روان شي خو دې پیره میکس او پیروسا ته د ایمورټل جو ډیره آرمي تباه کی او دا پیروسا پس چل باندې ته د ایمورټل جو ګاډي ته ور ووړي او ایمورټل جو چې کوم ماسک اچولی وي او دا پیروسا د ایمورټل جو نه دا ماسک راکاږي چې د دې وجې د ایمورټل جو مړ شي اوس هم د ایمورټل جو ډیره آرمي پاتې او بیا ښایي چې هغه سولجر بوای د تیلو ګاډي ته ناست وي او هغه د خپل ګاډي لیفټ طرف ته توکي او یو غټ بلاست وشي او د دې بلاست د وجې د ایمورټل جو ټوله آرمي ختمه شي او بیا ښایي چې پیروسا ډیره زیاته کمزورې شوې وي او میکس ته پته ولګي چې دې ته د وینې ضرورت دی او میکس د خپل بدن نه یو پیپ باندې پیروسا ته وینه ورکړي او دې سره د پیروسا طبیعت صحیح شي او بیا دا ټول د ایمورټل جو قلا ته ورسي او دلته کې اوس هم د ایمورټل جو لږه آرمي وي خو چې کله میکس د ایمورټل جو ډیډ باډي ښکاره کړي نو دلته کې چې څومره خلک وي ټول ډېر زیات خوشحاله شي او دا کم آرمي چې پاتې وي هغه ټول اوس د پیروسا او د سلو جنکو ته ویلکم وکړي نه دلته کې د اوبو څه کمې وي او دلته کې هریاله ځمکه هم وي چې اوس به چاته نه د اوبو او نه د خوراک کمې محسوس شي او کله چې د پیروسا بر روانه وي چې دې کې میکس سیکي چې لاندې د خلکو په میانځ کې وي او میکس هم د پیروسا سیکي او میکس د دې ځای نه روان شي میکس چې د کم کار ذمہواري اغستې وه هغه کار پوره کړي او د دې ځای نه روان شي او دې سره د کښاني په دې ځای باندې ختمه شي امید کوم چې د کښاني هم خوښه شوې وي که چېرته د کښاني خوښه شوې وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره خامخا شیر کړئ